بل په سپېړه وهي نو د بل سپېړې ته به مخ نیسي که دی بشي باچا خانه دا یو ټیمو د زاخیلو او دا بل ټیمو د تاکانو نو د دې دواړو ټیمونو په منځ کې چې کومه مقابله وشوه نو دا وګټله د تاکال ټیم او په دې کې مین اف د میچ باچا خان 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 زنده‌باد لالا د زنده‌باد نارونه د څه پته لګي چې ګټه مې ضرور وشوه دا ټول شته دواګانې دا راته ووایه چې ته څنګه یې لالا د هغه مېلمه تپوس مه کوه چې تلو والا ني بیماري خو زما د وجود یوه حصه ده لالا ولې ونی قدرت خو کله کله د ګور مړي م راژوندي کي زما یقین دی چې ته به یوه ورځ ضرور ټیک شي قادر خان نن د یو ټکیم پاتې نشو ځکه چې ما د ټوپکو په جګړو کې ماته نه راخوړلې او باچا خان ما نه په کبډۍ میچ کې ماته راکړه دا ټول کارونه ستاره تربور دي د کبډۍ میچ هم نه مانې کېښودو او رام نه غېدله دا تربور به در الله د کلي نه ورکوم او لا د دنیا نه کم بازار چې د شمشیري راج وي هغه بازار نه بل بدمعاش ټکس نشي اخیستی را پیسې خو دې رانه واغشتې خو ما ته هم خلک زمری بدماش وي که زمري بدماشي کولی شوې نو ځان پسې بیا 2 فوټه لکۍ نه ګرځوله دا چا خبره وای بې قدره شوې رکشې چې پوډریان دې چلوي نه زمری هم پکې لا اوس بدماش شو ما ته خلک چمنی خان وایي او چمنی خان چې کله په زور راشي نو بیا زمري هم په پنجه کې بندوي دا څه چمنی لاله ستا بدماشي په زمرو هم چګېږي ولې ته څه وې ما یو ورځ په زمري باندې ډز وکړو زمری مخکې او زما د ټوپک ګولۍ ورپسې چې درز شو چې زمری په یو کنده کې پرېوتو پوره 3 ګنټې زما د ټوپک نوتې ګولۍ د زمري انتظار کولو یاله توبه
ټول لعنت دي وي په دروغجن. آمین. خو په خیر زمانه. داسې ژوند به یو ورځ ما مړ کړي. راځه 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 چې ځو هسپتال ته راځه. هیڅ نشته وروره، دا خو زما ژوند دی. ډاکټر صاحب حوصله کو بچه خانه، ستا د خور ټسټونه مو وکړو، سهار به د خیره رپورټ راشي، بیا به یې پته ولګي ته اوس د خپل مریض بوتلی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچو په دې لاره تېرېدمه، ستاسو په دې حجره باندې مې د ټي وي انټینا وکتله. د مسلمان وخت ډېر قیمتي دی بچو، په دې شیطاني کارونو مه خرابوئ. بچو تاسو ته پته ده چې مسلمان نن د غیر مذهبو د لاسه څونه پریشان او بچو چې په داسې حال کې موږ د خدای سره روغه نه کړو نو موږ به هلاک شو. قرآن ګواه دی بچیا چې کله مسلمان باغی شوی دی نو هلاک شوی دی. د دې ډمتوب نه بچو اسم نه جوړېږي. الله سره تعلق جوړ کړئ، الله سره تعلق جوړ کړئ. ګینې د اسمان ارادې دته ښه نه دي. رنګ کې دې راله بنګ واچو مشره، ټول زور دې راله خراب کړ. غلی شه، مشر چې څه وایي هغه ټیک وایي. سترګې مه روباسه رسول جانه، که سترګې روباسې نو نن نه پس پستا دې ډېرې ته موږ بیا نه راځو. چې په نصیحت راته حجره پرېږدې بیا مه راځه. زما تربور چې په پردو حجرو کې کیني نو داسې شرمېدلی خلې. ها تربوره زه به خپلې بې عزتۍ بدل اخلم او ضرور به اخلم. د قادر خان سپي ته څوک د یرې ګوړې نشي کولی او تربورې یو کابلي مهاجر د حجرې راوشړلو. تو نالک شه او ستا په تربور ولی شه. پیغور دې راکړه تربوره، نو بیا به د خپلې بې عزتۍ بدل اوموس اخلم. اوموس همدې ته وایي پښتون په یو پیغور مې مړي ته جوړ کړو. تا خو زه د حجرې نه وستم، زه به اوس د دې دنیا نه وباسم. د کابلي رسول جان یار شمشیره پاکستانی را ژوندی دی او ته به زما نه زما په یار ډز وکړې. نه اوس پروتو سره که زه مردار یې. شمشیر خان زنده باد، پاکستان زنده باد. رسول جان زنده باد او افغانستان زنده باد. یاره والله رسول جانه ډېر زیات مې یاد شوی او زړه کې مې دا وي چې ما ویم ستا ړخته چکر در لګو. چې راغلی شمشیر خانه نن به در باندې د رنګینو سیل کوم. ما ته پته ده اشنا چې ته به ما بیا دغه رنګینو دنیا ته بوځې. ها ځه چې ځو.
حد ته ورسېدو چې د سیزنۍ په ماشوم هم څوک سرپا نه کوي او قانوني تماشا کوي. سر دا کسان څه د بهر ملک نه راغلي، دا هم د دې ملک کسان دي. نو بیا ولې نه ګرفتاریږي؟ سر بس انسپکټر ذاکر خان، زه ستا ټرانسفر هغه علاقې ته کول غواړم کومه علاقه کې چې خلک ځان ته د نن فرمانان وایي، او زه امید لرم چې ته به په دې مشن کې کامیاب شي. اوکې سر، انشاءالله. ودرېږه ډمې. زما تربور د سمر کو شمشیریا چې اوس په ډمه ګړې خر سے کرا باندې ګرې قسم په خدای چې اوس به تم نه ځي. زټمې ما خپل تربور په دې باندې په 2 لک روپۍ خرڅ کړو. هاي ربا 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 هاي ربا هاي ربا هاي ربا هاي ربا هاي ربا 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 هاي ربا هاي ربا هاي ربا هاي ربا 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 هاي ربا هاي ربا هاي ربا نور کلی پیدانے کی سوت بچا شیطانے کی نور کلی پیدانے کی سوت بچا شیطانے کی عشق 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 خانہ خرابے
هر مین نه تپوس وکړه په جړا یې سترګې سرې دي مین مدام سوځېږي جانان پسې کړېږي مین مدام سوځېږي جانان پسې کړېږي دوه مین جدا نه کې څوک پچا شیطان کې دوه مین جدا نه کې څوک پچا شیطان کې عشق 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 خانه خراب دی څوک مین پچا نه کې څوک مین پچا نور خپلې پیدا نه کې څوک پچا شیطان کې عشق 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 خانه خراب دی څوک مین پچا نه کې څوک مین پچا څوک مین پچا نه کې څوک مین پچا 1 2 3 4 هاي ربا 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 هاي ربا هاي ربا هاي ربا هاي ربا 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 هاي ربا هاي ربا هاي ربا بچه خانه ستا د خور ټسټونه را ته به د خپلې خور د خپل ځان هم زیات خیال ساتې ولې چې ستا د خور بلډ کینسر دا څه وې ډاکټر صاحب دا څه وې حوصله وکړه بچه خانه خوش ولاله چې ته رالې یم زر راته وایي ډاکټر صاحب څه وویلې ډاکټر ویل چې ستا خور به بالکل ټیک شي خو لالا ستا خبرو سره ستا سترګې ګوي نه ورکوي څه خبره ده لالا ولې د سترګو په اوښکو مه ځه سترګې خو کله کله د خوشحالۍ نه مخکې تویې خو لالا زما زړه نه مني چې زه به ټیک شم چمنې لالا زه خو یم که نه د مهتاب یو نوی فلم لګېدلی چې زو هغه وګورو مړه زه بیله بیله د میتاب فلمونه ګورم تر اوسه خو هغه ما سره کار کولو داسې چمنې لالا تا سره به کار کولو و د خدای ظالمه ما سره پخوا ډېر روښان او هغې ته به میتاب رانجا چوله ولې چې زه لږ دقت نه ورکوټ یم که نه یا الله توبه په دروغجنو یې د خدای نالي په غیر زمان مشروطان وجل د شمشیري کار دی اشنا او شمشیری په مشروطانو پیسې نه ورکوي ما خپل مړی پتا باندې په 2 لک روپۍ خرڅ کړی دی ستا مړی د خدای وبخي او که ډېر خفه نو چې تا مور په سورو نه دې مطلب خدا شو چې ته مال خپل پیسې نه راکې نه بالکل نه انکار خو راته وکړو او دا به درنه ښه نه شي پتلو کې څوک دوزي نه ولي که ته نر وې نو دلته به دې فیصله کړې چې کله راغلم ستا محفل د پتنګانو نه خالي نی چې د زړه حال درته وایم نو بیا وایا
سبیل غواړي دا د زړه خریدار یم او زړه راکړه او څه چې ستا خوښوي نو هغه ماله واخله. ډېر کم عقل خریدار یې چې زړه په ځای چېرته ځمکه اغښتې وه. نو ګټه خو بېدله کړې وه که نه؟ ګټه چې ما کولې نو ډمې سره به مې یارانه نه کوله. عاشق یم او مینه غواړم. دومره غټه فیصله په دې وخت نشي کېدی. زه چېرته بل وخت راشه نو زه به سوچ وکړم. نو بیا به زه ستا انتظار یو خبره درته وکړم مړه تا ته به دا پته نه وي دا رنګینی نه دی دا زما ډېر پوخ یار دا څه به چمنی لاله ما خو ډېر لوی ایکټر و که نه ایک طرفه وروسته جوړ شوی دی مړه مخکې خوا زما یار و تا ته پته ده چې د هغه وادونو څه چل شوی و و چمنی لاله څه چل شوی و د واده په ورځ مې ورته د کور نه څېره په سر کړې وه او ته یقین په خدای وکړه په ما بلکل ونه کېږي چې د سخر کوره پورې تلو که نه نو څېرې خوړلې وه بیا مې ورته بله واچوله یا الله توبه په دروغجنو دې د خدای نالت وي مړه بیا یې ټینګ بخیر زمانه ښه رسول جان اشنا دا راته ووایه چې ستاسو افغانستان په څه پاڼه کې یاره افغانستان او پاکستان هغه بدقسمت ورونه دي چې دواړه د ازادۍ په ارمان بوډاګان شو. اشنا که هغې بوډاګان شو که نه نو زامن یې ځوانان شو او دعا کوه که خیري په دې تېر عمر ورته هغه خوشحالي ښایو که نه چې د دنیا دا ټول ملکونه بیا یاد ساتي. راځه راځه انسپکټر صاحب کښېنئ. دا شمشیر خانه بس نفتې له نیم راغلی زه تاله وارنینګ در کوم چې په دې 40 غنټو کې به ته دا ګندګیري پرېږدې. وای انسپکټر صاحب په 40 غنټو کې خو څوک د کرۍ کور نشي پرېښودی ها بیا زه به د جرمونو دنیا څه پرېږدم که د دې جرمونو دنیا دې پرې نه خوا نو بیا به دې نیغ جیل ته ولېږم. وای انسپکټر صاحب د جیل دمکیانې چېرته شریفو خلکو له ورکوه زما غوندې سړي دپاره خو جیل ارامګاه ده ارامګاه. تا نه دې اورېدلي چې د ستړو ځای شاباسګړه ده. دا هغه شاباسګړه نه ده چې ستړي او پکې دمو خوري. داسې رګړې به یې درکړم چې د مور غېږ به درته یاد شي. انسپکټر صاحب د مور غېږ هغه چاته یادوه چا چې د مور په غېږ کې جوتې خوړلي او زما خو ټول عمر د غرونو په لمن کې تېر شو ما ته به د مور غېږ نه یادې. دا مې درته وارنینګ دی بیا به ورپسې ګرفتارۍ له راځم. تاسو خلک ګرفتارولی شو انسپکټر صاحب نن به زموږ د ملک دا حال نه و. بچې ستا خو ډېره ښه جینۍ ده خو شمشیرې ډېر غلط سړی دی او د هغه نظر ستا په خور دی ستا په خور. دا خبره ده لالا نو شمشیري سره به زه په خپله پوه شم. بیا ورته بچیا هسې نه چې اوبه د ورخه تېرې شي. پیسې خو دې رانه کې شمشیریا خو دشمن مې دله پیدا کړو.
دا څه ویروره ته د خلکو په خبرو کې مه راځه ته خپله پړهایي کوه دا څه معمولي خبره نه ده خورې زه به د شمشیري نه تپوس کوم خو دا شمشیري اخر څوک دی زه خو شمشیري نه پېژنم شمشیري لاسه په موږ تهمت لګېدلی ده خورې او زه به دا تپوس یې ضرور کومه خیر خدای لکه چې په لاس کې دې تماچه نیولې ده پیغور تا راکړه او شمشیر نه به اوس زه تپوس کوم بیا په وخت ورده ته پکې اوس هم شک ګڼې خورې دا هر څه شمشیري و که شمشیري شمشیریا دا زبیده به تا دپاره اوس پونن دیوي جوړېږي پونن دیوي رسول جان زنده‌باد افغانستان زنده‌باد شمشیر خان زنده‌باد او پاکستان زنده‌باد دواړه ملکونه د مسلمانانو دي اشنا خدای دې دواړه ملکونه آباد ساتي او خدای دې د دواړو ملکونو دشمنان په شرمونو وشرموي الهي امین بیا را تر غاړه وړه اشنا ښه ده اشنا اوس به مال اجازت راکړې داسې وایې اشنا دومره زر او بیا به راشم اشنا خو که چېرې زه رانلم که نه نو ته به ګورې ضرور راځې ولې نه ښه ده اشنا بیا د خدای پام وای کنه وای 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 ولې چمنې لاله خو ډېر زبېرګي کې وای بېګا داسې کار شوی و چې یو ډېر ته نږدې دوست واده له تللی وما مخامخ ناوې او د ناوې پور ونه ناست و د زلمي پلار پاڅېدو وای وای که د ناوې پلار وي نو ما ته دې را تر غاړه وځي بیا د زلمي رور پاڅېدو وایي وای که د ناوې رور وي نو ما ته دې را تر غاړه وځي وایي وایي ما کې م جذبه راغه ما وی زه د هلک یار یم که د چینی څوک یاري نو ما ته دې را تر غاړه وځي نو بیا په ځان نیم پوه شوې سم را باندې فوټبال لګولی و وای 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 لالت دي ما په دروغجن دي چمنې خان لالا په خیر زمانه څوک یې ته ما سره یې دښمني څه ده خپل نوم مې زبیده دی او تا دپاره پونندی یم او پاتې شوه د دښمنۍ خبره رور دې راله وجلی دی او بدل به اخلم
دشمنی گزار در باندې ځکه نه کوم چې ډېره مې خوښه او د خاوند په شان دې ځکه دربوم چې د واده نه پس را سره په شرافت ژوند تېری قسمت ته ښه دی چې تورې وردی والا راغلی خو زما انتقام هېر نه کې هاي قانونا ټایم کې راغلی هغه ټول دیدن در باندې ګډوډ کو سړیا मुद्रे का पुलिंदी हुई सदाते हैं मुद्रे का یم خدا دم لور بابا خو انتقام رانا دور لمبا جوړه کړی را دور خبرې نه کوه بچي د سرحد ځمکه خو اسیم دور په لمبو کې ګیره ده خو زما دشمني د سرحد سره نه د شمشیري سره ده خو بچي ته یو ښځه ذاتي او بدل ښځه نه سړی اخلي سړی خو زما هیڅ څوک نشته بابا بیا راځه او زه تا سره واده کوم بچي چې نن نه پس به زه دا غرونو د شګو ډېرې جوړ کوم کوم غرونه چې ستا د عزت په لاره کې راځي او زه به هغه سترګې وباسم کومو سترګو چې تا ته په خیرن نظر کتلي بس لالا اوس زما د بیمارۍ د زندګۍ نه به تا ازاد شي دې باندې تاسې خبرې وکړه راځه چې ته هسپتال ته بوځم خپکیږم اوس به سره ګاډی راشي خپکیږم دیوی جی زما مړه خور ناجوړه ده هغې د خولې نه وینه ځي ستاسو مهرباني ما ستاسو احساس نه کوم ما سره زما خور لږ هسپتال ته ورسوئ ګوره په ما باندې د پیله نه ناوخته ده زه ځم بالخانې ته ولې چې تماشبین به زما انتظار کوي ځه ډریوره
شرافت د دنیا نه د بغاوت ولې وکړو بادشاه خانه؟ دې معاشرې همیشه شرافت سره زیاتی کړی دی که د موټر خاوندانو په هغه شپه زما خور ما سره هسپتال ته رسولی نو کېدای شي بچ شوی د غریب سړي کله چې اورېدلی بادشاه خانه غریب سړي نه خو چې کله هم ساه وتې ده نو په فوټپاسونو ترې نه وتې ده. خو اوس به زه د هر غریب آواز جوړېږم د پښتونخوا د باچا خان په شان به خدایي خدمتګار جوړېږم د ولي خان په شان به د هر غریب دپاره یو داسې انقلابي سره جنډه جوړېږم چې بیا به څوک د غریب سره زیاتی نه کوي او د غني بابا په شان به داسې سخاوت والا جوړېږم چې زما له دره به څوک غریبان خالي نه ځي او نه به بیا د چا غریب په کور کې د غربت جړا وي. زما مبارک کوم زما خلکو باسم خدای لکه څنګه راغلی؟ زما د خور کور رانیږي او د یو ډمې په سر زما وښې زما خور له طلاق ورکوي. د الله د رضا دپاره باچا خانه زما د خور په سر ساتر واچوه. خو هغه ډمه ده څو؟ زرمینه بیا زه لاړ شه کور ته او زه تا سره دا واده ستا د خور څادر به زه ستا د خور په سر اچوم. زما مینه به تا ته نه میلاږېږي چې ته خپلې ښځې له طلاق ورکړې. ووایې طلاق ما دې خو دې ووایي که نه دغه دې اوس ورغلم او طلاق مې ورکړ. زما یارې خو ته خو ډېر بېغیرته او بېضمیره انسان یې چې د خپله ګل په شان ښځه دې پرېښې ده او ته یو دمې پخپو کې ناست یې. باچا خانه تا زما په بالخانه کې هېڅ کار نشته چې زما د تماشبین بېعزتي کې. ستا غونده که د دمې د لاسه خو په دې معاشره کې هر پلان کور روان شوی دی. داسې پښتنې او داسې حیادارې ښځې تباه شوي دي چا چې ډېره سوخته خودکشي کړې. نه دی کوي بدرنګې ښځې چې بیا د یو ډمې د وسل خریدار نه جوړېږي. نو بیا به دې تماشبین ته زه ستا د حسن ښیم ووینځئ د دې مخ. اوس هم په دې بازاري ډمه باندې خپلې ښځې له طلاق ورکړې نو زه لاړ شه او یو شل ځله یې ورکړه. ښه دی باچا خانه چې حقیقت نه دې خبر کړم. ښه دی چې ما خپل ښځې له طلاق نه دی ورکړې. ما معاف کړه باچا خانه. که بیا دې د بل چا ګیله رالټمې نو بیا به دې ژوندی نه پرېږدم. راځئ لږه تا خو زما بېعزتي وکړه. زه په دې بالخانه کې هله ګډېږم چې تر څو پورې مې ته نه یې وجلې ته نه یې وجلې.
که د راتلو خبر دې راته کړی وې زړګیا نو په لاره کې مې ورته ګلونه شیندلي وو. هغه ورځ ته زما ځای ته ما سره سودا کولو له راغلی خو نن زه ستا ځای ته تا سره سودا کولو له راغلی. څه مطلب؟ فیوم دی. باچا خان صرف زما بیزتی په خوله کړې وه او زه د باچا خان بیزتی د ټوپک په ګولې کول غواړم. د 50 روپو په کاټوس باندې د غر عمره باچا خان ویشتل غواړي. خو ویشتو والا له به انعام څه ورکړي؟ هغه مینه کوم چې ستا ارمان دی. نو بیا ټیک ده خو ته به په بلاخانه کې نه پاتې کېږي او زه به تا لپاره ستا د خوښې کور اخلم. ما ته منظوره ده. بیا راواچوه چې شل شي. کادرې به زما خپل شي. ځوانه یې تاسو کې وایي د اصلي کورونه ځکه خو ستا غوندې اصیل ځوان باندې خپل سر ورکړو. نو بیا ټیک ده اشنا د نن له پس زما ورورې او ستا د نن دا مېلمستیا په ما. باچا خان به نن 2 بجې خاورو ته سپارلی شوی خو قسمت یې خو چې شرشري بچ کړو. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې په پردي لاس باندې مار هم نه وژني. ته خو ناکامه شوې قادریه اوس زما لمبر دی. زه ګورم چې باچا خان ما نه څوک بچ کوي. نظر مینې تا زه د خپل کور عزت جوړول غواړم او د تا نه خپله ښځه جوړول غواړم. په سودا کې زما ستا خبره تر مینې پورې وه تر ښځې پورې نه. ما خو تر اوسه پورې ستا مینه هم نه لیدلې. ته ناکامه شوې او ناکام عاشق سره مینه کول د زمینې بیزتي ده. واقعي چې په ډبه باندې عزت راس نه وي ګینې تا به دا خبره هېڅ چا هم نه کوله. ماشوم مه جوړېږه قادریه. ډبه د تماشبین سره واده نه شي کولی وړې چې تماشبین په آخر کې د ډمې دلال جوړېږي. دلال ډمې چنې موخه قادریه زه یوه ډمې خو د ډمې نه لویه بدماشه ني. زما ستا ختمه شوه زه به اوس خپل انتقام په خپل عالم.
واقعي چې ډمه بدماشه یي خو د ډمې د قادري عمره سیاست نه زده. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره شمشیر خانه چې یو پاکستانی د کابلي یارانه نه کوي نو نور به د چا کوي. د نن نه پس دا هم زمونږ یار چې تا را تیار وویل نو زم پښتون یم، سر به مې کټ شي خو ستا یاری به پرې نه ږدم. نو بیا راځئ چې خپل اواز د پاکستان د سیمې نه د افغانستان سیمې پورې ورسوو چې موږ پښتانه یو او زمونږ د غیرت جنډې په ټوله دنیا کې ولاړې. نو بیا راځئ اشنا، هسې نن د 14 اګست ورځ ده چې د زړه دا بړاس پکې وباسو. مزه خو ډېره وکړه پیره، اوس موږ له اجازت راکړه موږ درنه ځو. ولې تنګ شوي څه؟ تا سره څوک چېرته تنګېږي اشنا؟ خو ټیک ده ټیک ده، ستاسو خوښه ده. تا خپل نمبر پوره کړه اشنا، اوس زموږ نمبر دی، ته به راځې اوس به زموږ میلمه جوړېږي. ډېره ښه ده.
سخت زړه دی شمشیریا د ډس کولو نه مخکې خو به دې دا سوچ کړی و چې د دې غریبي خو د خدای په دې خدایه کې همدقه یو ورور کم چې ورته تا وویشته د دې ضرور ما سره څه دښمني وه چې ما به وجلم دروغ مو وایه شمشیریه دروغ مو وایه چې تاسو څنګه تسلي غواړئ او مکه شان تسلي درله زه کوم او که بیا هم ستاسو یقین نه راځي مشرانو راځئ په قرآن درته لاس کړم چې دا مړی ما نه دی کړی بس بچې بس چې تا دا قسم اراده وکړه نو زه معافې خو بابا او بچې زما دا یقین دی چې دا کار ده نه دی کړی چې ده نه دی کړی نو دا چا کړی دی ستاسو د موقع ګواه څوک دی قادر خان لالا بغیر ثبوته په ما سترګې مه راباسه شمشیریا زه دومره بې پښتو نیم چې په یتیم باندې ډس کوم یو خبره زما واوره که دا مړی په لاس ته شو نو قسم په خدای که بې مرګه تا وکړې ښه ده چې دې خبر کړم چې ته ځان لرې مخکې کړم په کلاو الفاظو کې به مې گویا کې قادریا چې ستا مطلب څه دی مطلب صفا دی باچا خانه زما دشمن راکا او خپل دشمن واخله په دې خو مې پوه کا چې ستا دشمن څوک دی او زما دشمن څوک دی زما دشمن شمشیری دی او ستا دشمنه زرمینه زه چې په خپلو کې سوده وکړو او د یو بل دشمن ختم د زرمینې نه زه خپل تپوس کولی شم او پاتې شو شمشیری نو که د هغه یو ویښته مزار شو نو بې مرګه به دې ووژنم یا خو د شمشیري خیال د خپل زړه نه وباسه او یا په خپلو دشمنانو کې زما نوم عملي کا یا ټیک ده څنګه چې ستا
بشم ستا د زړګي سر بشم انا بغیر مینا کې سوې پوزګر بشم یار ستا دلبر بشم ستا د زړګي سر بشم انا بغیر مینا کې سوې پوزګر بشم یار د ګل پشان د سخستا خپل ځواني لري زیران وړه د لاس کې شته بنګړي لري زیران وړه د لاس کې شته بنګړي لري لاس کې شته بنګړي لري خپل مې جانان دې خپل یې ننګي لري خپل مې جانان دې خپل یې ننګي لري زیران وړه د لاس کې شته بنګړي لري زیران وړه د لاس کې شته بنګړي لري لاس کې شته بنګړي اجینه جی اجی ما یو تپوس کولو دا به تا ته پته وي چې تا تپوس کوم او جی اخو ما ته پته وي دا خو ډېر ښه کار وکړ چې د باچا خان خبر دې ماله راوړ اوس خو به شمشیر خان سره زه ضرور ملاوېږم ګورم چې باچا خان به مال اوس کلي ته څنګه ځي ښه ده یار چې ته رالې قسم په خدای ډېر زیات مې یاد شوی ډېر زمان هم نه وي اشنا ځکه خو در راچکر شو چې راغلې اوس به رانه ډېر وخت کې لاړ نه شي ښه ده رسول جان اشنا ته د بادشاه خان سره ګپ لګوه او زه ځم چې د روټۍ بندوبست وکړم باچا خانه لکه د خپل وطن رانه نه هېرېږي ستا وطن نه هېرېدو دی رسول جانه نه ستا نه او نه زمون نه که پاکستان زمون زړه دی افغانستان زمون د زړه سر دی مو خرابېږې باچا خانه مو خرابېږې زرمینې ته ولې دمتوب دې پرېښود څه دا ډمه نن د اور لمبه جوړه شوې د شمشیریا او زما د انتقام مور به صرف ته مړ کې ته ستا په فلسفو زه نه پوهېږم که روټۍ خورې خو راځه که نه خورې نو ما ته په حجره کې مېلمه ناست دی د مېلمه په قسمت کې دا نن روټۍ شته زه ورشه او دا روټۍ پې وخوره څه مطلب په مطلب ځان پیول غواړي د نیر جانګې ته راشه زه به ستا انتظار کوم اصغر پیلٹ دشمن ولې نو بیا راځه ما سره بچی دا څوک دی بابا ویم درته بچی
بچې زه او دې په فلسطین کې یو ځای وو. دا پایلټ و او ما به د ده بچي سکول ته بوتلل. چې کله اسرائیلو په فلسطین حمله وکړه نو بیا ختم شو نو د ده د مرګ اواز راغی. خو ده ما ته دا لیکل پرېښو چې که چېرې زه په جنګ کې شهید شمه نو زما د لور او د دوی حفاظت په ته کوې. او هغه دواړه ما ځان سره پاکستان ته راوستل. خو چې په ایرپورټ باندې پوه شوم نو داسې رانه روږ شو بچې چې نن پورې مې ونه لیدل. ولې بچې؟ بابا دا بدنصیبه نه دې بدنصیبې پلار دی. خو بچې ستا خو یو ورور وم که نه؟ خو دا هغه ورور مرګ خو زه لیونی کړی یم که نه، کوم چې شمشیري وجلی دی. څنګه چې دا ارمان خدای پوره کړ او پلار دې را پیدا شو خدای به دې د انتقام ارمان هم پوره کړي. ستانه بغیر خو موږ ډېر بې اسري شوي بابا، ډېر بې اسري شوي. نو دا خبره ده ته لکه زما مېلمه وجل غواړې. او ځکه ما د هغه د مرګ قسم خوړلی دی. نو بیا وایه د خپل دشمن او زما د مېلمه په بدل کې به ما له څه راکړې. څه چې ته وې सोच के जाने मन हंसने च सबा इनकारी शी زرمینه د انکار پر وز نه ده پیدا، خپل قیمت راته ښیه. نو بیا راکه خپل ژوند. ګډا دې پرېښوده خو خوی دې له اوس هم د ډمانو دی. ګنې تا به د یو یار سودا د یو یار سره جرم نه وی کړی. ځه دلته نه، او که بیا مې په دې علاقه کې ولیدې نو قسم په خدای چې ژوندی دې پرېږدم. ځه
رخسار تا ستا حسن مزیدار تا ستا سپین ښکلي رخسار تا ستا حسن مزیدار تا ستا سترګو لیونو تا دا ستا د مخ دیدار تا دا زړه د ټینګېدو نه دی جانانه 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 ستا سپین ښکلي رخسار تا ستا حسن مزیدار تا ستا سترګو لیونو تا دا ستا د مخ دیدار تا دا زړه د ټینګېدو نه دی جانانه 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 خندا د لیونی کړم کتو کې دې اثر دی ادا د لیونی کړم کتو کې دې اثر دی د سترګو دې خمار تا دا ستا د مخ دیدار تا دا زړه د ټینګېدو نه دی جانانه 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 La 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 پوهېږم ستا د مینې په اور به وسوځېږم د عشق په سمندر کې په رورو لاهو کېږم د مینې سرنګار تا دا ستا د مخ دیدار تا دا زړه د ټینګېدو نه دی جانانه 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 حسینا یم ښایسته یم د چا ناتمنه یم په تا مې زړه راغلی زه ستا په مینه مړه یم په مینه کې اظهار تا دا ستا د مخ دیدار تا دا زړه د ټینګېدو نه دی جانانه 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 زه په خپلو کړو سپېمانه یم شمشېره ځکه دله معافی لرم معاف کوم به دې په یو شرط او هغه دا چې یو خو به ما سره واده کې ما ته منظوره ده رښتیا بالکل رښتیا و رسول جانا ته خو یو کابلي سړی خو د باچا خان نه یو ډز پورته کا او ځه کابل ته زه به تاله دومره پیسې درکړم چې باقي ژوند به یې پرې ښه تېرېږي کابلی یم څه پنجابی خو نه یم چې خپل اشنا په تا خرڅه کوم ها نو دا ستا اخري فیصله ده او ځکه چې پاچا خان زنده باد او پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد او باچا خان مرداباد له بچې
چې څوک چل رشته ورکوي نو په خپله وله نه ځي دا شمشیري له پکار دي چې هغه راشي او تا مانه وغواړي نو بیا ټیک ته بابا شمشیرې به راشي او زما رشته به تا نه غواړي خو چې انکار ورته ونه کوي و خدایه پاکه دا مې څه په لیونی باندې سر دی ولې بابا چې څوک واده غواړي یا لیوني څه سړي خو لیوني او د ښځو نه خبر نه دي اشنا دلته مې ځکه راوستې چې نن درته زړه حال ووایم نو بیا وایه که نه اشنا انتظار د څه دی خبره دا ده اشنا چې زما ستاسو په کلي کې یو جنۍ خوښه شوې ابه راله غواړې یار او شکر دی یار چې ستا ملا څوک خوښ شو خو اوس دا راته ووایه چې هغه ده څوک د چا لور ده او اوسېږي کوم ځای دا خو ما ته هم پته نشته یار خو بس یو ځل مې لیدلې ده زړه مې پې بایللی دی هر خوا ته چې تلې ده زړه مې پسې تللی دی واشنا ستا د زړه سره به یې تاله راوله خو چې یو ځل راته پته ولګي چې دا ده څوک دا کار خو زما دپاره ډېر ګران دی زبیدې خو خیر زما یو دوست شته زه به هغه ته ویم هغه ستا د مور پلار سره خبرې وکړي ټیک ده خو لږ زر زه به ستا انتظار کوم په کومو سوچونو کې لاړې اشنا دا هماغه جینۍ ده یار کومې سره چې زه واده کول غواړم تا ته ما ویلي وو که نه چې زه به تا ته یو ورځ هغه جینۍ ښیم دا هغه جینۍ ده یار ولې یار زما مینه دې خوښه نه شوه نه نه یار داسې خبره نه ده هسې ما وی چې ستا مینه واقعي ډېره زبردسته ده زه تا سره دا وعده کوم چې دا جینۍ به زه ستا د غاړې هار جوړوم دا څه بیا بچې زبیدې خو ما سره ستا د رښتینې خبره کوله او ته د باچا خان رښتې لرالې او بادر خان کاکا ولې چې ما ته دا پته نه وه چې زما خوښه به زما د دوست هم خوښېږي واه ډېر ښه په ښځو څوک یارانې نه پالي دا زما مجبوري ده زبیدې او زموږ د دواړو د مینې امتحان دی زبیدې خو زه هم څه ډمه نه یم چې ستر مې تا نه مات کو او ډولۍ کې به بل ته کښېنم ولې ته زما د مینې لپاره دومره قرباني نشې ورکولی نه بلکل نه پرېږده خو زم خپل یار له ملامته نه شم سر به وخورم خو واپس به لاړ نه شم داسې کې بچې د بل لپاره ځان وژني که تا زما په سر غیرت نشي کولی نو زه خو د خپل یار په سر غیرت کولی شم
بې وفا ده نو زه وفادار یم که دا بې پښتو ده نو زه خو یو پښتون یم نو بیا زه پښتونه د دې پښتني مینې قرباني وګوره زه ورشه او دوست له دې د واده زیری یوسه زما یقین دی چې زما یار به زما د مینې اقرار ځان سره راوړي او باچا خانه مبارک دې شه ستا مینه ستا شوه یار واقعي شمشیره چې تا زه په بیه واغستم نن دې زما دا زړه خوشحاله کړو یار اشنا ورځه او د واده تیاری دې کوه خو ما ته یو لار وښایه چې زه څه وکړم تا په شان بزدل عاشق له خودکشي پکار ده زه بزدله نه یم نه یم زه بزدله خو د باچا خان یارې رانه بزدله جوړ کړ قدردان یم د باچا خان ځکه مې د خپلې مینې قرباني ورکړه مې خپل زړه سره څه وکړم د ده نه مجبور یم ټوله شپه راسره په جنګ یم مینه خو مې د خپل ژوند نه وویسته خو دا خو بس زه د خپل ګوګل نه څنګه وباسم ستا ژوند خو مې آباد کړو خپل ژوند مې برباد شو د یارۍ په جذبه کې د خپلې بربادۍ فیصله کړې هر سړی به خپل کار کوي زه خو راځه چې زه ځه چې زه خو ستا فیصله د شګو ډېرېدو نو زما فیصله د پولادو غر دی زه شمشیره کو چرم په مخې راغلې نو داسې تېرېږه چې مونږ اړو یو بل پېژنو نه ځکه چې زه د باچا خان امانت یم د باچا خان شمشیره اوس دومره بې غیرته شو چې خپله مینه د یار په ډوله کې اچوي دا کمینه توب دی بې غیرتوب دی بې وفایي ده په دې باندې د هغه د یارۍ تله درنېږي نه بلکې نور هم سپکېږي اوس به دا واده کوم او په داسې دومدام به یې کوم چې شمشیره به یاد ساتي نوم چمنې خان دی او زه چې کله په زور راشم نو بیا ښه زمري په پنجو کې بندو چمنې خانه که تا زما وړوکې غوندې کار وکړو نو زه به ستا جولې د پیسو نه ډکه کړم نو بیا کار ښایه یو سړی وژل غواړم خو د سر قیمت یې په خپله ولګوم که نر ځوان را باندې وژل غواړې نو پوره 10 لکه روپۍ دي او که دلت د اوس را باندې وژنې نو 200 هم ډېرې دي زه چې څوک وژل غواړم نو د هغه نوم باچا خان د باچا خان باچا خان باچا خان خو په 50 لکه مرزان دی ولې چې خو یو نر ځوان دی خو زه تور سړی تا دپاره دم صحیح
बादशाह खाना नन खो ډېر خفه چې د زړه په دنیا کې قیامت راشي بدن یې زور اخلي یو داسې امتحان را باندې رالو انعامه که د زړه منم نو یاري راته کنسل کوي او که یاري ګټم نو زړه راته کنسل کوي ته فکر مه کوه باچا خان اشنا موږ ټول تا سره یو ځینې لمبې داسې وي چې شغلې تر اسمانه پورې ښکاري خو څوک یې ویني نه او نه څوک لیدی شي بس دا دوا راته کوه چې خدای مې په دې امتحان کې کامیاب کړي بولې شمشیر خان ته جوړې زما په واده خوشحاله نه دا څه وایې باچا خان یار چې د یار په واده خوشحاله نه شي نو د چا په واده به خوشحالي نو بیا ځه که نه نن د خپلې دوستۍ حقه ده یو داسې سندره ووایه چې دا ټول محفل پرې روښانه شي ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी
रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। خو مېلمنو دا زما خوږ دوست شمشیر خان دی. ما دنه یو جوړه جامې وګورې، د ده ما له خپله اغوستې شوې جوړه راکړه. ما ده ته ویل چې ما له یو پښتنه او حیاداره جینۍ وګورې، خو ده ما له دا بې پښتو او بې حیا جینۍ وکړه. باچا خانه چغې مه وهه، نن به زه ویم او ته به یې اورې، او که زه دروغ ویم نو خوره قسم چې دې جینۍ سره ستا یارانه نه وه. ګوره باچا خانه یار، دا وخت د دې خبرو نه دی یار. همدا خو وخت یې د رښتیا ویلو او ستا سره دواړو راز ګلولو. ستا څه خیال چې ته به زما په کور کې د میوې بوټی وکرې او کله کله به میوه دم خورې. باچا خانه تا په یو حیاداره جینۍ تهمت ولګولو، په یو خودداره دوست تهمت ولګولو، هغه دوست چې ستا دپاره د خپلې مینې قرباني ورکړه. تنداره چوپه تاشه او ستاسو په دې دوستۍ شه. همدا خبره ما ستا د خولې نه اورېدل غوښتل. دا زموږ په یارۍ باندې شک وشو. کومه خبره چې تا نن وکړه، که دا خبره تا مخکې کړې وې نو نه به دا ورځ ستا وي بیا نو ما. ظالمانو دا خدای یوه جینۍ ده، داسې څه جینکۍ په تا قربان. د واده دا ګلونه ما سره نه، تا سره ښایي. اورې اوس به ستاسو دواړو عزتي
د شمشیر خانه یو ځل دې بیا مبارک شه اشنا ډېر ډېر مبارک شه ډېره مهرباني اشنا زه به ستا د احسان ژر یې هېر نه کړم ستا یارانی تا سلام ستا دوستانی تا سلام ستا د خلوص او وفا دکی جذبې تا سلام خدای دې په ژوند چرې جدا مکړه لما والله والله نن دې اشنا هر سمنم اسلام کې او په پښتو کې په ماشوم او په ښځه باندې ډز راواوې نو دومره پخی به مې درکې والې وې دومره پخی چې نیا به دې په ټوکړو راغونډولو ستړې شوې وه باچا خانه که په ښځه باندې ډس کول ناروا دي نو په تا باندې خو روا دي که نه بادر خان ته اصغر خانه ته ټیک شوې بیا راځه اصغر خانه چې زه تا ته ستا امانت حواله کړم دا ستا لور ده لور بابا
खबरदार हवलदारा हथकड़े लगाओ